خانجی په شوتل کې بے حسر ہو چې میخه ساتي نو ګیا ورکه وکنه شوتل ولا راوړه کنه کنه پاره مو میخه ساتي روحاني ماما په خدای باور که زما خوښه نه وه اوس د میخې ستا د پټي شوتل خوښ نو ورغې دانګل نو دی که زما څه قصور دی خدای دې بیا شو ولې ساده ګله ماما هغه روحاني نه دی هغه وواله ماما هغه ناظر خټ پوزي مزره سم وواله پټي کې میخې مه سره وکړه چې نه دی وایي که نه نه وې ماما هغه میخو ته خو ما نه وویله که نه چې دا د پټي ته ور وړله که یو موټی شوتل یې ترې خوړ نو څه ګناه خو نه شوه خدایا پاکه بیا څه چل شوی دی چې خوله دې وازه کړې ده ماما دادا هغه روحاني نه دی هغه چې د سم وواله جانه بابا جانه با غټ سنجا یې خوله دې وازه کړې ده نه وایم دادا اوس ما خو خواته نه وویلې که نه چې جودرو ته ور ټوپ کا نو که یو موټی جودر یې وخوړ نو څه چلو شو داسې خوب ولیکم ته وګورې ټول واسکټ یې راله شولي واسکټ هم دې شوی خدای روحاني بېخوبه شي چې تی والي دادا ما ګوره ته به ورځې او جګړه به ورسره کې ښه وایم بس غم مه کوه ورځم به ورپسې دادا وایم چې د ډوډۍ نه چې زه خو د لوږې مړ شوم ستا خو خېټه کې نظري خېټاله خو ځه وسه ځه ځان هلته چټو ګوره روټۍ موټۍ غره ورځم یاره مړه خو تا هم راله دماغ خراب کړه غټ سنډا یې او مغه ساده ګل اوسه پورې په څه باندې پې نه شوې لالو السلام علیکم روحاني ماما السلام علیکم وعلیکم السلام دا بیا دې څه پسه راوستلې دا د خپل ګوپیانو دا ته ګوپیانې کټ کوله بس رو بلو نه نو زما د پټي ګوپیان او کنه لا وایم روحاني ماما اوس په خدای باور وکړه که نه چې په بازار کې که ټیپر وړم که الو وړم که کچالو وړم که شړشم ساګ وړم والله که خوند ښیي او چې ستا د پټي ګوپي یا ساګ یو سم نه هغه ډېر زیات خوند کوي اوس دې کې زما څه ګناه ده نو ظالمه کله میخه چې کوم ده ستا زما د پټي شوتل خوري اوس چې کوم دی دا د ګوپیان خوري دا د ما اوس هغه نور څه کرلي دي که هغه بوټي راله وخوړلو قسم په خدای که مړ ده که به بیا راوسته که نه خدای دې یا بیبي زر راځه که نه د ولږې دې مړه کړمه وږې ما وایي خېټه کې مې دا ولې شبداره غټ سنډی او جاړې په چړه بدې ښکاري نو جانم به نه وایم چې دی نو هغه روحاني نه دی نه دی ولې نه دی وایم زه سم والم هغه غټ پوځي سجادي مو سره والم زار دی په څه ووالي دې په څه والم میخه به چې ته وروړېدلې پټي ته یو موټی شوتل بیا دې خوړلي نو داسې والم لکه سړی چې په رشه کې غل وړي وایي زار نو ته به ورته چېرته میخه ښکاره شوې که نه نو وایي به چې دې میخې رانه شوتل موټي شوتل وخوړه نو زه میخه خو نه یم نو سنډا به ته ښکاره شوې که نه خدایه پاکه ایمه یا مامیا جاړه مات کړي دې رابېږي بدې ښکاري مردار شي انتظار کی ماته قربان ته جنې ډوډۍ مې دغه شاته پته بسې پرې خو دا مو دې سوځي دا ولې زویا وګونه پړسې دې دی او مخته پړسې دې یو چې دا ولې یموري خلکو والي دې ویلې لاسونه ماته په لاسونو کې چنجو شدا چاته نو تاسو خدانو که کړی چې ولې والي دې ولې والي پټو پټو کې شوتل خوري خو ته چم شدي براته بخپل وو ایمه یا مامي ایمه داسې شلم که نه نو میخه مې سره وله نو داسې یو ډډې ته زه کېناستم نو د میخه چې ده نو لاړه ده د روحاني پټي ته ور واوړېده او چې څنګه ور واوړېده نو هغه ناظر سجادې راغی او زه روحاني له بوتلم او سم دواړو ووالو بکا اوس چپ شه واوړتي
د سجادې خو دا شوړه پوزه نیولې ده د الله خاورې که په لاسو کې چنجیم شه ویم زه اوس برکه په سروم او زم ورپسې څه چل شو که میخي یو موټی شوتل وخوړو نو سکات خورا نغې قیامت خورا نغې دا څنګه خلک دی خدایا مامي دې خدای ورکا اوس به دا برکه به سره یو ځي ورپسې ویم داسې چلو که که نه چې په غوړو کې دغه که غوړي الوا هم دله په حکم خپله مامي دې زار او نه سم والی دی ویم سمې اوس هم نه مالي روخاني به سم پوس کړی وي ای جنۍ ویم ته د لاخولې لږه بنده که غوړي ته اوده که ویه شوه او لږ کورکمان پکې واچوه چې ټفور والا ورکړم ټول غوږونه مخې پړسېدل ډېرې والې مه کنه مېرې بې مامي ډېرې دې زار مې خو دې کښېنېدو دلته الله دې لاسونه ماتې خیرې ورته کوم چې چاکانې د ګل تا له ګزار درکړی دی وایي زار زما خو په تا باندې د ګل ګزار نشي سودو ویم مامي بس ډارک زه ستاسو کور ته رالم خو دې وکړه زویا زه که جالمه چې الوا ام په شوتلو خو یې ګزاره نه کېږي وختي کنه مې پخ کړې ده وایي زما نازولې او اندروزې د دې به اوس شوتلې خوري کټوې مې پخ کړې ده او وې ډوډۍ په طبخي پرته ده او بس وځي نوره ډوډۍ مې پخ کړې ده هلک ته ورشه ډوډۍ وله راوړه او لږ کورکمان راوړه او غوړي ګرم کړه چې د هلک راته کورونه یا مورې دې خو روزانه وهل خوري او مونږ کنه همدا شانې شا مدام را رواني ته به پې کله حلویګانې خوري کله به بچېګانې څکې زما رخصه تا لپاره زه نشم پخولی مانه ګوره کنه چیتپوزي ښه ده ته وایي کنه نو وګوره چې نوړې حلوا راله پخه کړه لږه ډوډۍ راله راوړه کنه نو دا خو چې د چاوال خوړلي که نه د هغه جامې مې نښتي هغه بیا خوراک نشي کولی اسې به تاله در کومه ولې خیشه زه به ایله دې سنډاله وادېږم ای دا سنډارې د ګل په شان ځوان دي سل ځوانان دې قربان ومه دلته یې ځان له کېنوه او قرباني ګټي زه لاړم بابا له ها قربانېږم به ترې نه خپې اوچته ما ته زار کې خپې اوچته که جنۍ مې غوړي او کورکمان راوړه دی هلک درته کورونه ورکوم اړه مې ورسره سم خوږېږي دړدېږي زمونږ نور په دنیا کې څوک دي د نه یو دی چې راځي زمونږ تپوسونه کوي یاره مامي خدای چې ډېره خوشحاله که خو روښاني خو را سره ګزاره کړې وه خو سجادې ډېر والمه وایي لاسونه یې مات شه په لاسونه یې باد راشه چې بېګاله پروت وي او چغې وایي چې یا مورې راشه یا مور ستا ازار به یې وایي یه زویه چې میخه سری نو له خیال کوه که نه د جله به یې نه شه ورته ګوره ما ته قربان کړه چې پردو پټو ته نه وړي نو خلک به دې نه وخي ټیک ده مامي صحیح ده زویه دادا دادا خدایا پاکه وی بیا څه چلې شو ویمه دادا ویمه روحاني نن چې دی په ګوپیانو کې ګیر کړی ومه افطاري د سم ووالم افطاري را باندې ورغده روحاني م ووالمه خدای دې بې خدای دې واسه چې ولې یو څوک را بوم تو څه کارو چې ته په ګوپیانو کې وتلې ویمه دادا ویمه ګوپي ته مېړه شي یو ګل مې د ځان نه راشکوم ځان ته مې لږه نرۍ نرۍ مالګه واچوم او وبې خورم نو یو ګوپي د سړي سر خو نه دی چې د پې د مرګ له ووالمه وی ګوپي د سړي سر نه دی سنډا په ځان پېښه ښه ساده ګل د ځانه جوړ کړی دی دا خو ماشومانو کارونه دي ویمه دادا ویمه ځان ته مامي کرم تلي وم او د باندې سلامونه ویله وعلیکم سلام خو وکه نه او ښه دادا ستا تپوس یې کوی ستا نوم یې مړدکې کوله مې خو د ما پلار دې خلکو ته لالا ماما وایي او که نه او دواګانې ولم ته غوښتې وې ډېرې دواګانې دادا وکړې ویمه روغانې زه سم ووالم په یو ګوپي ښځه خیر بچې وه جاله مه ښه بس بیا ګوپیانو کې مه کښېنه نو کښېنم دادا او که خېټه کې مې درشي نو بیا نو بس بیا خیر کښېنه نو ما سره دې کار دی نو زما خو تا سره کار نشته ستا څه کار دی زړګیه تا سره مې ډېره ضروري خبره ده نو ستا څه خبره ده راته کوه زړګیه زه خو تا سره ډېره مینه کوم وای نو زه خو تا پیژنم هم نه زه خو تا سره مینه نه کوم بیا وایي ساده ګله نو ګوره که نه ګل غوټې ته ګورې هر وخت ما له لاره مه نیسه که نه بیا مې راته پلار هم ښکارېږي وي چې ته کله په لاره ځې که نه نو وي چاته به نه ګورې نو ته خو جینې هسې نو چې بیا راپسې خلک خنداګانې کوي ساده ګله په شلک د خلکو لګې
تا پسې خنداګانې کوي زه خو تا سره ډېره مینه کوم نه نو ګلغوټې زه خو بل څیز سره مینه کوم دا ته څه سره مینه کوې ساده ګله وایم ګلغوټې زه وایم چې نو ډوډۍ سره او د غټو وریجو ماجمې سره ته هېڅ په شړکو لګې وایم ګلغوټې خفه کېږم تاسې په زول لګې وایم بیا مې راته پلار قارېږي زه ځان کور ته رسوم ښه ای ساده ګله والله که دې پرېږدم اخر به دې خپلوم زما نوم هم ګلغوټۍ دی ګلغوټۍ ای ګلغوټۍ خبره وره خبره خو زما وره دونه نفرت خو رانه مه کوه که نه ظالمینه زه تا سره څومره مینه کوم ته ما ته وګوره ته ما سره ښایي ما سره واده وکړو چې په تخت ته کښېنو پاخه څښه تور جنګټي ته څه کې خان خفه کېږم زه تا سره مینه نشم کولی ولې خان زړه ښایسته نه غواړي او خوب بستره نه غواړي او شت دا ته کومې خبرې کې چې زړه ښایسته نه غواړي او خوب بستره نه غواړي ته دغه تور جانکټي راوله او یې کولو اسمان لاندې په دې ځمکه څومره پر یخه یخنۍ کې چې والله خو یې قرآنه خوب وکړي دا ټولې ګپ شپ دی ای ګلغوټۍ زما د زړه دنیا ته راشه چې په دې کې زه تاله یو خشتا جونګړه جوړه کړم او د مینې ګانې به وایو په هغې تور څه کوې ته چلک ستا په جونګړو لګي او ستا په مینه دې ولګي ای ګلغوټۍ وره ویم بیا به راپسې ګوتې مروړې وخت به تېري وایم لاره پرېږده که نه ای ساده ګله د یوې ګنټې نه خو زه ستا دلته انتظار کوم دلته درته ناست یم مړې نو ته کله درنه لاندې کوشم او کله راته ته بره ودرېږې نو ته زما انتظار ته څه لکې ها دونه مې پېکه ها تا ته څه پته ده ساده ګله چې ته زما څومره خوښ یې خدایا نو وایم بار بار مې ورته ووې چې ګوره زه په تا ته زما نه خوښه که نه زه په تا څه کوم ما ته لار پرېږده ما ته مې بیا پلار قارېږي وي جینکو مینکو سره مینې مینې مه کوه وي دا ګناه ده ساده ګله نشي تللی رانه ودرېږه چېرته ځې وایم یا ګلغوټۍ وایم اوس به مې په دې پټي کې څوک وویني که نه نو وایم د غوښتو خوبل به مې کړي پرېږمې دا چېرته لاړې ساده ګله راپسې ده راشه ته خدای برباد که ستا د لاسه خو زما ژوند تباه او برباد شو وره ته زما د ګلغوټۍ په منځ کې راخړ څنګه جوړ شوې نو وایم خانه زه خو خند نه یم او که خند وي نو وي باسه که نه ده د دې لارې زمن نه وباسه خلک به پیتینده کړو وباسمه داسې خو دې نه پرېږدمه چپ 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 ګلغوټۍ چې نن نه پس راته دا خبره ونه کړې د له لاسه خو زما ژوند تباه او برباد دی دې زما او ستا په لار کې ازغې جوړ شوې دی خان ته زما نه خوښه تا ټیک ګلغوټۍ خو ما نه منله اوس ما ومنله چې زړه ښایسته نه غواړي او خوب بستره نه غواړي بانګ د سحر واورم کوانه اورما 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 ما سحر مانزلا پاسوي بنگړي ما سحر مانزلا پاسوي بنگړي دا دنیا د ټول شي بنگړي بنگړي دا دنیا د ټول شي بنگړي بنگړي کلاود کېږم د بنګړو پساس 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 کلمې خوبونه تختوي بنګړي کلمې خوبونه تختوي بنګړي دا دنیا د ټول شي بنګړي بنګړي دا دنیا د ټول شي بنګړي بنګړي
شان عظمت او پختا د پیغلونا 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 سوک چې پکوسو کې خرڅوي بنگړي سوک چې پکوسو کې خرڅوي بنگړي دا دنیا دې ټوله شي بنگړي بنگړي ګرانا دا دنیا دې ټوله شي بنگړي واه 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 بیا خدای دې بیگ بنیاد وباسي چې دا جمتر بیا چارې پرې او نو ای ساده ګولیا دی خو راشه ساده ګولیا دادا اول خیر شه څه دیو مونږ څه سمې مونږ ته نه لري بیا خدای دې بیگ بنیاد وباسه چې جمتر ته ګوره ټول چارې پرې لري نو یم دادا زه څه وکړم ولې د شپې به دې ته زه کټه اچوم څه بس غل خو راځي او د غل کار شي ګیار یې بله نو ته چې په دې کلي کې داسې خوشې تشې ګرځې که نه نو دې ګیا ته هم نه ګورې نو یم دادا ګیا ته خو ګورم خو دا هر سړي خپل کار دی دا بیا د شپې ریبلي او د شپې غل خو باچی نو ښځه به داسې کار وکړه که نه چې لاړ به شي غلام سرور کاکا نه دی هغه نه به خر راولې صحیح ده دا جمګیر نه دی دا ډېر کمزوري شوي دي چې لږ ډېران ورته واچوو نو یم که غلام سرور نو که نه هغوی که خر نو بیا به نورالله پسې ورشم بس نورالله پسې بیا ورشه ښه ښه ده دادا ښه ده ټیک ده لاړ مامو بار روزه څه چل دی ساده ګوله بیا دې څه چغې راوستي دي یاره وایم تیرشه چغې مې نه دي راوستې داسې چل دی چې پلار مې وي که نه چې لږ خر راکړې موږ پرې ډېران پټي ته وباسو ساده ګوله خر نشته بل چا بوتلی دی کار به کوي همدا ګوره مړه تیرشه ګوره بهانې مه کوه که نه ولې موږ تاسو له د میخې پیمر وخت درکوو او چې د موږ خر په کار شي نو ځاته بهانې کې ساده ګوله بهانې نه دا ډوله کومه نو خو خر چا بوتلی کار دی سره خوراک شي خو نه دی شل ډېرې پیسې درکړی وي هله تیرشه څونه دروغ دی دا اوازونه چې کوي لکه ساده ګوله دا د خر اواز نه دی مړه دا به چاته بل څه اواز کړي نه نه مړه په ایماندارۍ دا د خر اواز او تا ما ته دروغ وي خر د کراکو شته مړه شل پیرې مې ته وي دا د خر اواز نه دی دا مې د نیکه